نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. چارواکي وایي د سپین بولدک چمن له لارې نن زرګونه افغانان اوښتي. چارواکي وایي د سپین بولدک چمن د لارې د پرانیستلو په لومړۍ ورځ پاکستان ته په زرګونه افغانان د تېرېدو خبر ورکوي. دغه لار چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې تړل شوې نن بیرته د مسافرو او سوداګریزو توکو پر مخ پرانیستل شوې. د جرمني د ډي پی ای خبري اژانس د راپور له مخې په چمن کې یو سیمه ییز چارواکي حضرت علي ویلي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون په زرګونه کسان پاکستان خواته واوښتل. د عمران کاکړ په نوم یوه سیمه ییز سوداګر ویلي چې پر خوراکي موادو، درملو او نورو وسایلو موادو بار نږدې 200 لړۍ د افغانستان خواته نن تېرې شوې. د راپور له مخې افغانستان ته په کال کې د پاکستان د صادراتو شاوخوا 2.5 میلیارډ ډالر نیمایي د چمن له لارې افغانستان ته انتقالیږي. او کابل کې پر سردار محمد داود خان روغتون ډلهیزه حمله. طالبانو ویلي چې د هغو شپږ حمله کوونکو له ډلې چې کابل کې د سردار محمد داود خان پر 400 بستریز روغتون حمله کړې وه 4 تنه وژلي او 2 نور نیولي دي. د اماج نیوز خبري اژانس د راپور پر بنسټ د طالبانو حکومت یو مسؤل حکمت الله جمال خبريالانو ته وویل چې د نن ورځې د پیښې مرګ ژوبله زیاته ده، خو کره شمېر یې ونه ښود. یو شمېر راپورونو پر بنسټ په نننیو چاودنو او نښتو کې شاوخوا 19 تنه وژل شوي او کبو 50 تنه نور ټپیان شوي دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې طالبانو ویلي وروسته له هغه چې یو ځانمرګي حمله کوونکي په ځان پورې تړلي چاودېدونکي توکو ته د سردار محمد داود خان روغتون په دروازه کې چاودنه وکړه، نور حمله کوونکي روغتون ته دننه شول او ډزې پیل کړې. یوه روغتیایي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې افشا شي فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې 19 مړي او 50 ټپیان روغتون ته ور انتقال شوي دي. مخکې له دې رویټرز د طالبانو د یوه امنیتي چارواکي له قوله ویلي چې په غبرګو چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو یوه مرستیال ویاند بلال کریمي بیا ازادي راډیو ته وویل چې یوه چاودنه د سردار محمد داود خان 400 بستریز پوځي روغتون دروازې ته نږدې شوې ده. کریمي زیاتوي د چاودنې څرنګوالی تر اوسه نه دی څرګند او دا هم دقیق نه ده معلومه چې څومره تلفات اوښتي. په تصویرونو کې ښکاري چې د پیښې له ځایه لوګي هوا ته پورته کیږي. په روغتون کې دننه یوه ډاکټر ازادي راډیو ته وویل چې د روغتون بهر د تالاشۍ له لومړۍ پوستې سره یې د قوي چاودنې او ډزو غږونه اورېدلي دي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.